Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. څنګه کولی شو په پلمپلوا کې رندیو واخلو؟ څنګه کولی شو چې په پلمپلوا کې د لیدنې یا د ملاقات لپاره وخت واخلو؟ کوم څه موږ باید ولرو چې هغوی ته وړاندې کړو یا کومې پوښتنې هغوی موږ نه کوي، موږ هغوی ته باید ځوابونه ووایو او څه ډول ځواب ووایو. نو دغه موضوع نو نن غواړم چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړو او زده یې کړو. یوه لنډه او اسانه طریقه ده چې غواړم تاسو ته هم وړاندې کړم. تاسو هم کولی شئ له دې لارې نه ډېر په اسانه او راحتۍ سره پلمپلوا کې رندیو واخلئ او هلته خپل مشکل محل کې ورسره. نو راځئ یو لنډ غونډه ډیالوګ دی، دا به واورو. له هغې نه وروسته به بیا تشریح کړو چې آیا دې ډیالوګ کې موږ نه څه غوښتي دي یا موږ څه باید ورکړو ورته، او کومې پوښتنې له موږ کېږي موږ باید څه ډول ورته ځواب ووایو. نو راځئ د ډیالوګ را سره واورئ. Allô, bonjour, agence Pôle emploi Torcy. Bonjour, je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner votre nom et numéro identifiant Pôle emploi, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marc Lavallée. Mon numéro est 4 9 6 0 1 7 4. Merci, pouvez-vous épeler votre nom? L-A-V-A-L-I. Pourquoi voulez-vous prendre rendez-vous? Je voudrais faire une formation en mécanique. Je voudrais expliquer mon projet à mon conseil. Comment s'appelle votre conseiller? Monsieur Dibou. Il a une place libre demain mercredi 28 novembre à 14h, c'est possible pour vous? Non, je suis en formation au Greta à ce moment-là. Et vendredi 1er décembre à 10h15? C'est bon pour moi. Très bien, je note le rendez-vous. Quel est votre numéro de téléphone? 06 78 25 03 17. D'accord, vous allez voir un SMS de confirmation et le rendez-vous sera noté dans votre espace personnel. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. خاملګرو لکه څنګه تاسو دا ډیالوګ واورېدلو، دا ډیالوګ د طرفه و چې هغه لومړی ځواب ورکړلو چې کله زنګ وایي هغې ځواب ورکوي، تاسو ته مخکې له مخکې وایي چې دا د پلانې ادارې پلاني ځای مرکز دی، نو تاسې خپل مشکل ورته وړاندې کړئ. نو هغوی لومړی پوښتنه وکړله چې لومړی هغوی وویل چې دلته د پلمپلوا یعنې د کارموندنې مرکز دی په توخسي کې، یعنې په پاریس کې چې کوم ځای پورې موږ ګډه لرو هغه توخسي دی. نو هغه چې تاسې په هر ځای کې اوسېږي تاسو هر یو به ځان ته بېله نوم لري. نو له هغه وروسته تاسې به ورته وایئ چې زه هیله کوم زه یوه رندیو یا زه یو د ملاقات وخت غواړم له تاسو سره. نو هغه له تاسو پوښتنه کوي چې ستاسو نوم چې دی، نوم یعنې تاسو کورنی نوم چې دی، او ستاسو هغه شمیره د دانتیفیان یعنی تاسو چې په پلمپلوا کې ثبت شوي یاستئ، تاسو ته یو کوډ یو شمیره درکول کېږي، هغه شمیره هم چې شی دی تاسو به خپله شمیره هم ورته وایئ، خپل نوم به هم ورته وایئ. که څه هم زیاتره وخت ډیری وخت داسې مخې ته راځي چې زمونږ تاسو نومونه دوی نشي صحیح تلفظ کولی یا موږ نشو صحیح تلفظ کولی تر څو هغوی ورباندې ښه وپوهېږي. همدې لپاره تاسو نه کېدای شي پوښتنه وکړي چې کېدای شي تاسو ته ووایي چې vous pouvez épeler s'il vous plaît، یعنې تاسې کولی شئ ماته ټکي په ټکي ووایاست. نو تاسې به خپل نوم یا خپل پښې نوم اوسېږي یا نوم اوسېږي ورته ټکي په ټکي به ووایي تر څو هغوی هلته ټایپ کړي او تاسې نوم راجګ شي. ځکه چې که یو ټکی هم غلط اوسېږي یا یو ټکی هم ګډوډ اوسېږي هغه نوم نه پورته کوي، نو هغوی بیا نشي کولی چې هغه سیټ راخلاص کړي او موږ تاسو ته رندیو پکې واخلي. نو له هغې وروسته هغوی پوښتنه کوي چې تاسو ولې رندیو غواړئ، د څه لپاره غواړئ رندیو واخلئ. نو تاسې به خپل مشکل ورته ووایئ، لکه څنګه چې دوی ویلي چې زه غواړم یو فارمیسون وکړم د میکانیک برخه کې، د موټرو د مستریتوب په برخه کې، یا چې هر شی اوسېږي تاسو هر شی غواړئ، که ژبه وي که ورته وایئ تاسو ورته ویلی زه غواړم د ژبې فارمیسون وکړم، زه غواړم د کار فارمیسون وکړم. نو د هره برخه کې تاسو خپل زړه وي، تاسو خوښ یې، تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې موږ په دې برخه کې زه غواړم فارمیسون وکړم او غواړم خپله پروژه یعنې خپله دا کوم کسب مې چې دی دا خپل کونسل چې کوم هلته مشاور ناست دی هغه مشاور ته یې تشریح کړم او خپله ورسره خبرې وکړم په دې اړه باندې. نو دا تاسو موضوع به اوسېږي، دا هم باید په خپله موضوع تاسو باید دا خپله موضوع ورته وړاندې کړئ.
هغه پوښتنه کوي چې تاسو د کونسای نوم چیرې تاسو د مشاور نوم چیرې تاسو د ادمن د مشاور نوم درکول کیږي نو خپل مشاور نوم ورته واخلئ چې فلانه دی لکه څنګه دلته ذکر شوی خو تاسو باید خپل نوم ورته واخلئ او بیا هغه ویلی و چې دلته د سبا ورځې لپاره یو ځای خالی شته دی یو د ملاقات وخت شته دی تاسو کولی شئ دې وخت ته راشئ نو ما ورته وویل چې نه زه فارمیسون ته ځم په سبا ورځ باندې زه فارمیسون لرم نشم کولی لاړ شم هغې بیا دوباره راته ویلي چې ښه تاسې د بل وړاندیو لپاره په لومړي د دسمبر باندې که وخت لرئ نو کولی شئ راشئ او که نه ما ورته ویلي هو دا زما لپاره صحیح دی نو له هغې وروسته هغوی نوملیکنه ثبت کړه او ما نه د شمیرې د تلیفون د شمیرې غوښتنه وکړله همدا ډول ما ورته شمیره هم ورکړله تاسو باید دلته خپله د تلیفون شمیره هم ورکړئ تر څو تاسو ته SMS هم راځي پکې او هغې سره هم ثبت اوسي که کله غواړئ زنګ ووهئ تاسو ته ډایرکټ کولی شئ میسج وکړي هغې موږ ته اخر کې معلومات راکړل چې تاسو به دا رندیو په خپل اپلیکیشن کې مومئ او د SMS له لارې مثلا درته ورسیږي نو دا لنډ غونډه معلومات او لنډه ویډیو چې یو لنډه طریقه و تاسو اړتیا نه لري چې اتمن سیټ ته ننوځئ اتمن سیټونو کې پلټنه وکړئ چې څرنګه ته موږ رندیو کولی شو واخلو کوم وخت باندې کولی شو واخلو دا شته لنډه طریقه دی نو تاسو کولی شئ چې د خپلې پلمپلوا ته زنګ ووهئ همدومره لنډ همدغه تشریح ورته ورکړئ او خلاص کولی شئ ورسره رندیو واخلئ همدا یې لنډه او اسانه لاره ده نورې لارې هم شته دي او دا چې څرنګه هم کولی شو موږ په پلمپلوا کې د لومړي ځل لپاره نوملیکنه وکړو د هغې لپاره هم که چېرته تاسې غواړئ او چې دا هم زده کړئ تاسو کولی شئ موږ ته د کومنټ په برخه کې ولیکئ که چیرې تاسو لیواله یاست موږ به په هغې باندې هم کار وکړو تاسو ته به بله ویډیو هم چمتو کړو تر څو څنګه کولی شئ په پلمپلوا کې ثبت نام وکړو د لومړي ځل لپاره نو دغه لنډه ویډیو هیله ده چې خوښه شوي به مو وي که چیرې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي وي کولی شئ له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان